یو ځل بیا داسې ښکاري چې ډونالډ ټرمپ د ایران پر وړاندې سر ټیټ کړی. هو همغه ټرمپ چې پرون یې د نړۍ پر وړاندې سختې خبرې کولې خو نن حیران ولاړ دی. ولې؟ ځکه یوازې د تیرو څو ورځو را په دې خوا ټرمپ بار بار یو سخت امر ورکوو. هغه ویلي وو که د ایران له بندرونو څخه یو څاڅکی تیل هم بهر شي نو د هرمز تنګي نه به تیر نشي او د امریکا بحري ځواک به یې همغلته ودروي. خو څه پېښ شول؟ د تیرې ورځې را په دې خوا نه یو نه دوه بلکې 3 چینایي ټانکرونه له تیلو ډک په آرام سره د هرمز له تنګي تیر شول او حیرانونکې خبره دا ده چې امریکایي ځواکونو یوازې ننداره کوله، نه یې مخه نیوله، نه یې خبرداری ورکړ او نه یې کوم اقدام وکړ. نو پوښتنه دا ده آیا دا د ټرمپ کمزوري ده که د نړۍ نوی ځواک بدل شوی؟ ګورئ اصلي کیسه دا ده چې دا یوازې د ټانکرونو تیریدل نه وو، دا د چین ښکاره پیغام و. د چین له لوري داسې غږونه پورته شول چې ټرمپ یې شاته کولو ته مجبوره کړ. د بیلګې په توګه د چین د انرژي امنیت انسټیټیوټ رئیس ویکټور گاو یو ډېر خطرناک بیان ورکړ. هغه وویل که تاسو جګړه غواړئ نو جګړه به ترلاسه کړئ او که د چین د تباه کولو هڅه کوئ نو خپله به تباه شئ. دا یوازې خبرې نه وې، دا امریکا ته مستقیم خبرداری و. او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې لومړی ځل د چین ولسمشر شین جینګ پینګ هم خپله خوله پرانیستله. هغه په ډیر سخت خو حساب شوي انداز کې وویل نړیوال قانون ته درناوی وکړئ، د زور او د ځنګل قانون نور نشي چلیدلی او که لږ فکر وکړو نو دا خبرې په مستقیم ډول امریکا او اسرائیلو ته وي. یعنی چین دا پیغام ورکړ نړۍ نور د یو هیواد په خوښه نه چلیږي او که څوک ځان بادار ګڼي نو دا زمانه تیره شوې ده. نو اوس پوښتنه دا ده آیا دا یوازې د یوې نوې نړیوالې جګړې پیل دی او که د امریکا د واک پای ته رسېدو نښه؟ خو په اصل کې فشار یوازې له چین نه و، دلته بل ډېر خطرناک محور هم فعاله شوی، یمن او ایران. استخباراتي راپورونه وایي چې که امریکا په رښتیا د ایران په ضد سخت ګام اخیستی وای نو وضعیت په له کنټروله وتلی وای. د ایران سمندري ځواکونه به مستقیم ډول داخل شوی وای او له بل اړخه به د یمن حوثي ځواکونه هم میدان ته راوتلي وای او دلته خبره لا خطرناکه کېده ځکه د حوثي ځواکونو په لاس کې داسې وسلې شته چې کولی شي د سیمې شکل بدل کړي او د سمندر مهمې لارې په نښه کړي. د راپورونو له مخې که دا سناریو عملي شوی وای نو د هرمز تنګی به بند شوی وای او ورسره به د عدن او سره سمندر مهمه لار هم ګواښل شوی وای. یعنی 2 سترې د تیلو لارې یو وخت کې بندېدل او دا یوازې اقتصادي بحران نه و، دا د نړیوالې جګړې د پیل زنګ و. خو تر ټولو مهمه خبره دا ده په همدې فشارونو کې امریکا داسې حالت ته ورسېده چې د مستقیم ټکر پر ځای د خبرو اترو لاره غوره کړه، یعنی د جګړې پر ځای د خبرو میز ته ستنېدل. نو دلته لوی سوال پیدا کیږي آیا امریکا د جګړې له ویرې ستنه شوه که دا یوازې یو ستر سیاسي تکتیک و؟ نو دلته هغه ځای دی چې کیسه په بشپړ ډول بدلیږي. تیرو څو ورځو کې امریکا داسې ښکاره کوله لکه د جګړې وروستی پړاو یې پیل کړی وي. د هرمز تنګي شاوخوا یې بحري ځواکونه ځای پر ځای کړي وو او د سختو اقداماتو خبرې روانې وي. خو ناڅاپه یو لوی بدلون رامنځته شو. د نړیوالو خبري سرچینو له مخې واشنګټن شاتګ ته اړ شو او د بیا خبرو دروازې بیا پرانیستې پرېښودې. یعنی څه؟ همغه امریکا چې ویلي اقدام به کوو اوس وایي راځئ بیا خبرې وکړو او دا خبرې یوازې عادي خبرې نه دي، دا خبرې د یوې داسې غونډې لپاره دي چې احتمال لري د ایران او امریکا ترمنځ بیا مستقیم تماسونه پیل شي، هغه هم په ډیر حساس وخت کې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په تازه څرګندونو کې ویلي چې له ایران سره د خبرو بیا پیل ډیر احتمال په پاکستان کې دی او ښایي په راتلونکو ورځو کې بیا پیل شي. همداراز ټرمپ یو ځل بیا تازه ادعا کړې چې د ایران او امریکا ترمنځ روانه جګړه اوس وروستی پړاو ته رسېدلې ده. اما ایراني رسنۍ وایي د روسي امنیت شورا خبرداری ورکړی چې امریکا او اسرائیل ښایي د سولې خبرې د ایران پر وړاندې د ځمکني برید لپاره د پلمې په توګه وکاروي. په اعلامیه کې ویل شوي چې پینټاګون لا هم په سیمه کې خپل پوځي حضور زیاتوي. خو دلته اصل راز بل څه دی؟ دا ناڅاپي بدلون د دې ښکارندوی دی چې فشار یوازې له یوې خوا نه و بلکې له چین، روسیې، سعودي عربستان او د سیمو نورو ډېری هیوادونو او ترڅنګ سیمهییز خطرونه د دې لامل شول چې پر امریکا اغیز وکړي. له بلې خوا د ناټو هیوادونو هم په ښکاره ډول وویل که امریکا بندیزونه لګوي موږ به ورسره نه یو. حتی ځینې هیوادونه له ایران سره جلا جلا اړیکې جوړوي او همدا فشارونه د دې سبب شول چې د ټکر پر ځای د خبرو لار غوره شي.
اوس دلته یو ډیر مهم سوال راپورته کیږي، آیا دا واقعا د سولې پیل دی که یوازې یو لنډمهاله تکتیکي شاتګ دی د یوې لویې لوبې لپاره؟ همداراز تازه بیا تر ټولو لوی او حیرانونکی خبر له روسیې څخه راځي، داسې خبر چې الفاظ سخت، مستقیم او بېساري دي. روسیې اسرائیل ته داسې خبرداری ورکړی چې شاید د دې دور په تاریخ کې مخکې دومره مستقیم نه وي اورېدل شوي. روسیې په ښکاره ډول وایي اسرائیل باید له اور سره لوبې ونه کړي، یعنې د اټومي بریدونو خوبونه چې تاسو یې وینئ دا ډېر خطرناک دي. دا یوازې یو عادي بیان نه دی، دا یو مستقیم اخطار دی. حتی کولی شو یو ډول ګواښ ورته هم ووایو. په زړه پورې خبره دا ده چې دا خبر بل کوم ځای نه بلکې د اسرائیلو خپل چینل 12 خپور کړی دی. اوس نو نړۍ ښه پوهیږي امریکا او اسرائیل یو طرف ته ولاړ دي، روسیه او چین د ایران ملاتړ کوي. خو په تیرو څو ورځو کې چې د روسیه او چین کوم بیانونه راغلي دي هغه یو ډیر مهم پیغام لري. که امریکا دا جګړه نور هم پراخه کړي، که جګړه بیرته مخکنی حالت ته بوزي، نو بیا به روسیه او چین د ایران سره لا ډیر نږدې شي او په جګړه کې به لا فعال رول واخلي. ځکه نن ورځ نړۍ د دوه بلاکونو ترمنځ ویشل شوي ښکاري، یو طرف امریکا او اسرائیل، بل طرف چین، روسیه او ایران. او که دا حالات همداسې دوام وکړي نو دا ټکر به لا پسې شدید شي. خو که اوس د چین اړخ ته وګورو نو یو بل ډیر مهم بدلون هم روان دی. په اروپا کې یو داسې مشر را څرګند شوی چې تقریبا یوازینی کس دی چې په پرله پسې ډول د ایران په ملاتړ او د اسرائیل او امریکا پر ضد دریځ نیسي. هغه د هسپانیا لومړی وزیر پیډرو سانچز. هغه یوازې خبرې نه کوي بلکې عملی ګامونه هم اخلي. د اوربن پر مهال د هسپانیا سفارت بیرته په ایران کې فعال کړ. هغه خلک چې وتلي وو بیرته راستانه شول او انځورونه هم خپاره شول چې سفارت بیا پرانیستل شو. حتی پیډرو سانچز ډونالډ ټرمپ ته ویلي تاسو زموږ له خاورې، زموږ له اسمانه او زموږ له اوبو څخه د ایران په ضد د جګړې لپاره کار نشي اخیستلی. دا یوازې یو بیان نه دی، دا یو سیاسي بغاوت دی. هغه په پرله پسې د اسرائیل پر ضد خبرې کوي، د لبنان د پیښو غندنه کوي او د غزې په اړه سخت دریځ نیسي. حتی که د هسپانیا د پارلمان ویډیوګانې وګورئ نو داسې ښکاري لکه ټول پارلمان چې د اسرائیلو پر ضد ولاړ وي. اوس راځو یوې ډېرې مهمې صحنې ته. پیډرو سانچز چین ته سفر کړی او هلته یې د چین له ولسمشر شین جینګ پینګ سره لیدلي. د چین ولسمشر هغه ته په ګریټ هال آف د پیپل کې هرکلی وکړ او یو ډېر مهم پیغام یې ورکړ. موږ باید اړیکې پیاوړې کړو، باور زیات کړو او نړۍ د ځنګل قانون ته د بیرته ستنېدو وژغورو. نو اوس خبره تر ټولو حساسې نقطې ته رسېدلې ده. هغه څه چې په ظاهره د فشار، بندیزونو او ګواښونو لوبه ښکاره کېده په حقیقت کې د نړۍ د لویو قدرتونو ترمنځ یوه ډېره خطرناکه سیاسي جګړه وه. یو طرف ته امریکا ولاړه وه، بل طرف ته چین په واضح او سخت دریځ کې راڅرګند شو او په منځ کې ایران او یمن د عملي فشار محورونه شول. او همدې درې واړو اړخونو په ګډه د امریکا پر پلانونو داسې فشار راوړ چې معادله یې بدله کړه. خو تر ټولو مهم ټکی دا دی هغه سخت دریځ چې پرون د امریکا له لورې اعلان شوی و نن بیا په خبرو بدل شو. یعنې څه؟ د جګړې ناره کمه شوه، د خبرو میز بیا تود شو او د ټکر پر ځای د موقتي آرام فضا رامنځته شوه. خو لا اوس هم خطر په بشپړ ډول نه دی ختم شوی بلکې حقیقت دا دی دا یوازې د اور لنډمهاله ساه ده، نه د اور ختمېدل. ځکه دا ټول فکتورونه لا هم پر ځای پاتې دي. د هرمز تنګي حساسیت، د یمن د برید ظرفیت، د ایران دفاعي دریځ او د چین نړیوال فشار. نو اصل سوال دا دی آیا نړۍ واقعا سولې ته روانه ده که دا یوازې د یوې لویې جګړې مخکې خاموشي ده؟ حقیقت دا دی دا لوبه لا ختمه شوې نه ده بلکې یوازې یو نوی فصل پیل شوی دی او راتلونکې ورځې به وښایي چې دا فشارونه به د سولې سبب شي که د یوې لویې نړیوالې پیښې پیل